عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ته الله تعالی ډېر لوی فضیلتونه ورکړي دي، خو په فضایلو د عمر فاروق صاحب کې یو لوی منقبت او خصوصیت چې بل چاته نه دی ورکړی شوی، هغې ته موافقات عمري وایي. د عمر فاروق صاحب چې څنګه رایه وه اقصې قرآن کریم نازل دی او هغسې د الله تعالی حکم نازل دی. نو د عمر صاحب رایه د الله تعالی د رضا او د الله تعالی د ارادې سره موافقه شوې ده. دا منقبت ته او فضیلت ته. دې موضوع ته موافقات عمري وایي. څومره مسائل دي چې د عمر صاحب څنګه رایه او هغسې نزول راغلی دی. څوک وایي دا 3 دي، څوک وایي 4 دي، څوک وایي 6 دي، څوک وایي 10 دي، څوک وایي 12 دي، څوک وایي 20 دي، څوک وایي د 20 نه هم زیاتېږي. امام سیوطي رحمه الله په الحاوی الفتاوی کې په دې مستقله یو رساله لیکلې ده او د عمر صاحب دا ټول موافقات هغه لس ذکر کړي دي. دی په اشعارو کې بند کړي دي، دی کې موافق دی، دی کې موافق دی، دی کې موافق دی. زه به تاسو ته دا منځنی قول راواخلم د 12 وانه 12 مقامات به درته وښیم چې د عمر صاحب څنګه رایه وه اقصې نزول د قرآن کریم شوی. اول نمبر عمر صاحب دا خوښه وه چې د طواف نه بعد دی مقام ابراهیم سره 2 رکعاته لمونځ کېږي. قرآن کریم آیت راغی واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. تراشه مولوي صاحب دا وکړي را رسول کړي ما وینې غوړ بیا زیات شوي نو دا حکم راغلی. 2 نمبر د عمر فاروق صاحب دا رایه وه چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم بیبیانې چې دي دا خو پاکې بیبیانې دي. قبل الحجاب به هر څوک د رسول الله مبارک کور ته ته. عمر فاروق صاحب وایي نه، دا د رسول الله مبارک بیبیانې دي او پاک سړی او فاسق او فاجر ټول داخلیږي. دا خو مناسب نه ده. ښه دا ده چې د پردې حکم دی ولګېږي، هر څوک دی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سره ملاقات نه کوي. حجاب نادل شو نو آیت د حجاب دا موافق دی د رایې د عمر فاروق صاحب سره. د عمر فاروق صاحب رایې دې سره موافقه وه. 3 نمبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین دا وډارې کړې چې تاسو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره د یو بل په غیرت باندې نبی علیہ السلام سره خفګان مه کوئ. اسنه چې طلاق هم کی او که طلاق درکې نو الله به ورته ښې بیبیانې ورکړي. بیبیانې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم را جمع شوې وې او حضور ته وفرمیل د نورو بادشاهانو بیبیانې او کورونه څومره په سهولت کې دي او خوراکونه او نظام، تم د مسلمانانو بادشاه او پیغمبر خاتم النبیین زمونږ دا حال دی د لوږې. نو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی وډارې کړې په طلاق سره چې ګوره طلاق به مو کړي او که طلاق یې کړې الله به ورته ښې بیبیانې ورکړي. او مقصې آیت راغی عسى ان طلقکن ان یبدله. څنګه دی الله به د دې په بدل کې بهترینې بیبیانې ورکړي. 4 نمبر
قرآن کریم آیت راغے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ تردی قول پوری ثم انشأناها خلقنا آخرین. نو عمر فاروق سے بو فرمائل فتبارک اللہ احسن الخالقین. چه دے ہوئی آیت چه دے قرآن کریم کی راغے فتبارک اللہ احسن الخالقین مقصی آیت راغے. پینزم نمبر موافقہ کلچ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دا بدر دا قیدیان متعلق دا صحابہ نرائے او غختدی سر سوک دا ابوبکر صدیق سے برائے داوا چه دا فدیه بتوالو پیسی بتوالو آئندہ جہاد دا پارا بزان تیار کو توری با پیوالو و سنه با پیواخلو. دا عمر فاروق سے برائے داوا چنا قربان وجنی دوی تا زمان ضرورت نشتا. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دا ابوبکر صدیق سے برائے تا ترجیح ورکو فیصلے پا فدیه اکڑا. آیاتون نادل شو. دا آیاتونو خلاصہ دادا چه وجلی بدیوے او اللہ فرمائل زمان رایا دا عمر فاروق سے مخواخوا او دا تاسو از دا فیصلہ اکڑ. شپگم نمبر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلوے منافق دا عبداللہ ابن عبین جنازی تا تو عمر فاروق سے براونی وچی منافقانو بانی مزمکوا دا جنازی مز او مغس آیت را گئے ولا تصلی علی قبری دا دی منافق پا قبر بانی مزمکوا چی مرشی امیشا دا منافقانو دا جنازین رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق سے منک. وم نمبر تحریم دا خمر شراب متعلق دا درائے داو چی شراب دی حرام شی. آیت راغ یا ایوہ الذین آمنو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. نو شراب بنشو دا منس پا وقت کے نا خدایا منگتا پا خمر کے بیان شافی نازل کی راغ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس ویلنا بی آیت راغ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. حرمت دا خمر راغ نو تحریم دا خمر دا رائے دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتم نمبر رد پا یہود بانے یو سڑے دا یہودیانو نا عمر فاروق سب سر مخامخ شو. یہودی ورطوی ستا دا ملگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم منگتا تذکرہ دا جبریل علیہ السلام کئی او جبریل علیہ السلام کو وہ عدونا اخو زمان دشمن دے. عمر سے وہ فرمائل من کان عدوا للہ وملائکته وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. آیتو مغسر آگئے. نہم نمبر روزے متعلق ابتدا کے حکم دا روزے داو چه سار بدی روزہ کڑکنا ما خام بچے وقت داخل شنو روزہ بدی خوڑا بیا بدی خوراک کو 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 خو چی ویده بشوی کنا بیا با روزه شوا ترسو با چی وی خوی خساید نو در روزه پس تا خوب ندشپی هم خوراک و جماع دا شوین بند. عمر فاروق سیبنا پس تا خوب نم یو زیوال اوش بی بی سرا رسول اللہ مبارک تے قصہ اکڑا او رائے داوا چی دا شپی دی خوراک و دا مفترات دا سوم جائش بس حکم را گئے احل لکم لیلت الصیام الرفس الى نسائکم
هن لباس لکم وانتم لباس لهم. لسم نمبر اگر قسم چې د فاروق په مسئله کې درته وکړه. عمر فاروق سے بغا منافق نصر ہوا خلق وی دا مومن دے. عمر سے وہ فرمیل دا منافق دے چې د رسول اللہ مبارک فیصلہ نہ منی. سوچ د حضور فیصلہ نہ منی یا مومن نہ دے. نو آیت را گئے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. دولسم نمبر استئذان فی الدخول. عمر فاروق سے بیدو یو غلام دا عمر فاروق سے دا دکر راغ دی ویدو چراویق شو دعای وکڑا یا اللہ دا داخل دل دا غلامانو منکی و حرامی کی. بس حکم راغ اس چی غلام دا مولا کا رضی خاص کر پا دے دریو وقتونو کے من بعد صلاة الفجر ومن بعد صلاة الظہر ومن بعد صلاة العشاء وحین تدعون ثیابکم وقت الظہیرت. آیاتون دی کن دا دولس موافقات عمری دی خان اور ملمونی کنی. دا عمر فاروق سے لے منقبت او لے فضیلت تے چھ رائے دا دوا دا اللہ تعالی رائے او دا رائے سر برابر شو.